سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن سټیشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې څلورمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 26 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په خان یونس کې د اسرایلي پوځ خونړی برید، خبریالان او ډاکټران بیا هم په نښه شول. د اسرایلي پوځ ظالمانه بریدونو یو ځل بیا د بېګناه خلکو ژوند واخیست. په رام الله کې د اسرایلي ځواکونو چاپه لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او استرالیا او جاپان امریکا ته د ځینو پارسلونو د لیږد بندولو اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په خان یونس کې د اسرایلي پوځ خونړی برید، خبریالان او ډاکټران بیا هم په نښه شوي. د اسرایلي پوځ ظالمانه بریدونو یو ځل بیا د بېګناه خلکو ژوند واخیست. د دوشنبې په ورځ د خان یونس پر نصر روغتون 2 پرله پسې هوایي بریدونه وشول چې لږ تر لږه 20 تنه یې ووژل. په وژل شویو کې 15 خبریالان او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. هغه کسان چې د مرستې لپاره ورغلي وو، نه د جګړې لپاره. د روغتون کارکوونکي وایي لومړی برید د ودانۍ پر یوې برخه وشو او کله چې ژغورونکي او خبریالان د قربانیانو د مرستې لپاره سیمې ته ورسېدل، پوځ دویمه مرګونې حمله وکړه. دا د اسرایلي پوځ د بریدونو تکراري بڼه ده. د ژغورنې او حقیقت ویلو غږ هم د مرمیو لاندې غلی شو. په وژل شویو خبریالانو کې د مریم داګا مرګ ځانګړی درد راپاروي. هغه یوازې 33 کلنه وه او د اسوسییټډ پریس لپاره یې له جګړې او لوږې راپورونه ورکول. ورسره یو ځای د الجزیرې، رویټرز او نورو رسنیو خبریالان هم دنده پر ځای پرېښوده. د حقیقت د څرګندولو په لاره کې ژوند قرباني کړ. اسرایلي چارواکو د تیر په څیر په کاذب ډول پیښه غمجنه وبلله، خو د نړۍ د خلکو لپاره دا یوازې غم نه بلکې ښکاره ظلم دی، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې پوځ د خبریالانو، ډاکټرانو او ژغورونکو پر ضد برید کوي. د غزې جګړې په 22 میاشتو کې له 250 زیات خبریالان وژل شوي او نړۍ لا هم یوازې د څېړنې ژمنې اوري. دا برید یوازې پر نصر روغتون نه و، بلکې پر حقیقت برید و، پر ازادۍ برید و، پر هغو خلکو برید و چې یوازې د بېګناه ټپیانو ژوند ژغوري. په رام الله کې د اسرایلي ځواکونو چاپه لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي. د فلسطین دولتي خبري اژانس وفا راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو د روانې چاپې پر مهال په رام الله ښار کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. بل لور ته د فلسطینیانو لپاره د عدالت نړیوال مرکز په یوه بیانیه کې له برېټانیا غوښتي چې د اسرایل پر سیاسي او پوځي مشرانو بیړنۍ بندیزونه ولګوي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې د اسرایلي پوځ په هوایي بریدونو کې د جنوبي غزې نصر روغتون په نښه شو او لسګونه فلسطینیان یې ووژل. د ICGP په خبره د روغتونونو او خبریالانو پر ضد بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او نړیواله ټولنه باید پر اسرایل فشار زیات کړي. استرالیا او جاپان امریکا ته د ځینو پارسلونو لیږد بندولو اعلان وکړ. استرالیا او جاپان د هغو هیوادونو په لړۍ کې ورګډ شول چې امریکا ته د ځینو پارسلونو لیږد یې ځنډولی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هغه معافیت ختم کړ چې تر $800 پورې پارسلونه به یې له ګمرکي محصول پرته امریکا ته داخلېدل. استرالیا پوسټ وویل د سې شنبې له ورځې وروسته امریکا او پورتوریکو ته نوي پارسلونه نه مني، خو کوچنۍ ډالۍ اسناد او لیکونه به له دې پریکړې اغیزمن نشي. جاپان پوسټ هم ورته پریکړه کړې او د انتقال د کړنلارو نه څرګند وضعیت یې د ځنډ دلیل بللی دی. دغو اعلانونو ته مخکې د اروپا څو هیوادونو لکه برېټانیا، جرمني او فرانسې ورته ګامونه پورته کړي وو. ځینو شرکتونو ویلي د امریکا د نویو تعرفو سیاست د نړیوالو پوسټي خدمتونو لپاره جدي ګډوډي رامنځته کړې ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ملي بیرغ سوځونکي کسان باید یو کال په بند کې تیر کړي. د اقدام په داسې حال کې شوی چې د سترې محکمې اوږدمهاله پریکړه د بیرغ سوځول د بیان د ازادۍ برخه ګڼي. ټرمپ د فرمان د لاسلیک پر مهال وویل که څوک بیرغ وسوځوي یو کال به بندي کیږي، هیڅ ډول تخفیف یا وختي خوشي کېدل به نه وي. دا کار به د بیرغ سوځولو مخه واخلي. د بیان د ازادۍ ملاتړو ډلو د اقدام غندلی او ویلي دي چې ولسمشر د اساسي قانون لومړۍ مادې د بدلولو واک نه لري. د ازادۍ بیان د دفاع بنسټ په اعلامیه کې لیکلي حکومت نشي کولی داسې څرګندونې او کړنې مجرمانه ګڼي که څه هم ډیر خلک یې توهین ګڼي. اجرایي فرمان د لوی څارنوالۍ پام بونډي ته سپارښتنه کوي چې د بیرغ سوځونکي تر ټولو سخت تعقیب کړي. په فرمان کې ادعا شوې چې بهرنیان د بیرغ سوځولو له لارې امریکایان ګواښي او خبرداری ورکړل شوی چې د هغوی ویزې لغوه او حتی شړل کېدای شي، خو د حقوقي چارو پوهان د دلیلونو نه سم ګڼي. د کورنل پوهنتون د قانون استاد جې ایس هانس وایي هیڅ داسې نښه نشته چې بیرغ سوځول د لویو ستونزو لامل شوي وي. دا یو حل دی داسې ستونزې لپاره چې اصلا نشته. ټرمپ د فدرالي ریزرف د غړي لیزا کوک له دندې د لرې کولو امر وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي ریزرف د بورډ غړي لیزا کوک د ادعا شوي درغلۍ په تور له دندې د لرې کولو امر کړی دی. هغه پریکړه چې د بانک د خپلواکۍ په اړه یې ژورې اندېښنې راپارولې دي. ټرمپ په یوه لیک کې چې د دوشنبې په شپه یې پر خپل ټولنیز پلیټفارم خپور کړ ویلي چې کوک فوري اغېز سره برطرفه شوې ده او ادعا یې کړې چې هغې د استوګنځي په تړونونو کې دروغ ویلي. لیزا کوک چې په 2022 کې د جو بایډن لخوا ټاکل شوې وه د ولسمشر اقدام غیر قانوني بللی او ویلي دي چې خپلې دندې ته به دوام ورکړي. شنونکي وایي د فدرالي ریزرف خپلواکي د امریکا د اقتصاد د باور یوه مهمه ستنه ده او د ټرمپ د اقدام ښایي اوږدې قانوني شخړې رامنځته کړي. د اقتصاد پوهانو په وینا د دې کړنې زیان به ژر جبران نشي. د کوک د احتمالي لرې کېدو په صورت کې د بورډ 2 څوکۍ به تشې شي چې ټرمپ ته به د خپلو پلویانو د ځای پر ځای کولو زمینه برابره کړي. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس ته پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبانې خبرونه د الله په امان.